اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، زه حضرت شاه تاسو ته د ماشومانو روزنیز لارښود کې ښه راغلاست وایم. نننۍ موضوع د زمونږ پلار څنګه کولی شي خپل اولادونه وروزي. د ماشومانو روزنه یوازې ښوونځي ته لیږل نه دي، دا د زړه، فکر او عمل د بڼه ورکولو یو نوم دی او دا کار له پلاره پیلیږي. یو پلار د ټول نسل د رڼا پیل دی. زه تاسو ته شپږ خبرې کول غواړم. لومړۍ خبره، پلار یوازې نفقه نه، لارښود هم دی. زموږ په ټولنه کې ډېری پلاران دا فکر کوي چې د خوراک، لباس او د کور لګښت ورکول دا د پلارۍ مکلفیت دی، خو اصل پلار هغه دی چې د ماشوم فکر، اخلاق، کردار او ایمان ته خواږه ورکوي. هغه پلار چې ماشوم ته د الله جل جلاله مینه، د نبیو اخلاقو ارزښت او انسانیت قدر ورزده کوي، هماغه پلار رښتینی روزونکی دی. دوهمه خبره، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. تاسو هر یو ساتونکی یاست او د خپلو تابعینو به پوښتنه درنه کیږي. پلار د خپلې کورنۍ مشر دی، خو دا مشر د زور نه، دا د مسؤلیت معنا لري. ته به د خپلو بچیانو د اعمالو، تربیې او اخلاقو حساب ورکوي. درېیمه خبره، یوازې مینه ورکول او پرې د هر څه اجازه ورکول دا روزنه نه ده. همداراز سختي او قهر هم ماشوم ته زیان رسوي. پلار باید د مینې او ادب توازن وساتي او ماشوم ته دا احساس ورکړي چې زه در سره مینه لرم، خو داسې کړنې شته چې مناسبې نه دي. د مثال په ډول، که ماشوم غږ پورته کوي نو پلار باید په ارامۍ سره ورته ووایي چې زویه، موږ په کور کې یو بل ته په درناوي خبرې کوو، راځه دا زده کړو. څلورمه خبره، اولاد ته وخت ورکړه. ماشومان ستا د وخت، خبرو او توجه ته اړتیا لري، نه یوازې ستا موبایل یا پیسو ته. هره ورځ لږ تر لږه 20 دقیقې وخت د ماشوم لپاره ځانګړی کړه. ورته کیسه وکړه، پوښتنه ترې وکړه او د هغه اندېښنه واوره. د مثال په ډول، زویا، نن ستا ورځ څنګه تېره شوله؟ دغه جمله د ماشوم لپاره دومره ارزښت لري لکه څنګه چې ته ورته یوه تحفه ورکوې. پنځمه خبره، په عمل سره ښوونه وکړه. ماشومان ستا خبرې نه بلکې ستا کړنې کاپي کوي. که ته لمونځ کوې، که ته دروغ نه وایې او که ته له مور سره ښه رویه کوې، ماشوم به هم همدا زده کړي. د مثال په ډول، که ته یو انسان ته خندا کوي نو ماشوم به هم همدا زده کړي چې په انسان رحم کول ښه کار دی. د پښتو متل دی چې زوی د پلار عادت زده کوي، نه یې نصیحت. شپږمه خبره، اورېدونکی پلار اوسه، نه امر کوونکی. ماشوم ته وخت ورکړه چې خبرې وکړي. که خطا شي غوسه مه کوه، بلکې پوښتنه ترې وکړه چې ولې دې دا کار وکړو، ته څه ته اړتیا لرې. دا کار به ماشوم زده کړي او خپل احساسات به بیان کړي او له تا به نه ویریږي، بلکې په تا به اعتماد لري. نبوي مثال دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماشومانو سره همیشه نرم چلند کوو او هغوی ته به یې خندا ورکوله او د هغو نومونه به یې په ښه نامه اخیستل. که غواړئ پاک، با اخلاقه او هوښیار اولادونه ولرئ نو سره له نن نه یې پیل وکړئ. پلار باید د صبر، عدل او مینې څښتن وي.